وینا چې دې خپره کړه هغه مې واورېد. هېڅ ښه کار ونه شو. ولې ښه کار ونه شو؟ تا غوښتل ځوانان سړکونو ته راووځي. موږ یو ځل ستاسې لومه کې ولوېدو، په بدل کې مو ډېره سخته سزا م ولیدله ښاغلیه. تاسې غوښتل ځوانان پورته شي او هر کور چې مخې ته ورشي هغه د پښو لاندې کړي تر څو ستاسې ډوډۍ لا غوړه شي. ښاغلیه دا څنګه خبرې کوئ؟ باور وکړه ته زما زړه ماتوې سر ماته. ته خو دومره ډارن نه وې. زه په دې اوس ډېر ښه پوهېږم چې ستاسې پلان څه دی. پیکاسا زما موقف ته دې سترګې پټې کړې دي. موږ دلته د ناروغ پوښتنې ته راغلي یو، خو ته راسره څنګه چلند کوې؟ ډېره بده ده. همدا اوس له دې ځایه ووځه. ته پوهېږې ډېر کلونه کېږي چې دولت ته خدمت کوم. ډېر ترهګریز پلانونه مې لیدلي دي. یو ولسمشر ته زهر ورکړل شو، د یو خبریال په موټر کې بم کېښودل شو، یو بل لومړي وزیر ته روغتون کې عملیات برابر شو. خو ته نیکمرغه وې. غواړې څه ووایې؟ بخت هر وخت زموږ مخ ته نه خاندي. تقدیر موږ ټولو ته دویم چانس نه راکوي. زه وایم باید په ارزښت پوه شو. زه ستاسې له ګواښونو نه هېڅ نه ډارېږم. رهبر صاحب تاسو د پیکاس په خبرو پوه نه شوئ. دا ستاسې پوښتنې ده راغلی، ستاسې د ګواښولو لپاره نه دی راغلی. ما ته هېڅ مهمه نه ده چې څه وخت ما وژنئ، خو تر څو چې زه ژوندی یم زموږ د ګوند ځوانان نه پرېږدم چې ستاسې لومه کې ولویږي. چا چې دا خبرې کړې وې هغه یوې چورلکې ته پورته شو، بیا بیرته هېڅ راښکته نه شو. هیله لرم چې پای مو د هغه په څېر نه شي. ووځه. هیله لرم زما په خبرو پوه شوی اوسې، بیا دې هم شفا وي. اوس چې پیکاس زما مخې ته راغلی زه نشم ویده کېدلی. ښاغلیه دا ته څه کوې؟ د بستر نه ولې راپاڅېدلی یې؟ زه وږی شوی یم، کانتین نه اوس اخلم، معده مې ډېر سوځي، کنه بیا به راباندې حمله راشي. تمه ده څه په تمه شه، زه یې درته راوړم. په زحمت به شي. باید خپل کار وکړم. مهرباني وکړئ ښاغلیه. له سرمات سره دې خبرې وکړې؟ اوس هم زد کوي. پوه شوم. زه لاندې یم، راشه چې خبرې وکړو. درځم. ته هم دلته سمه ده ښاغلیه. غونډه مو څنګه وه؟ نوې خبرې مو وکړې. تاسو ټولو پورې تړاو لري. دا زرول موضوع ته ډېر ارزښت ورکوي. هر امر چې وکړي زه یې ترسره کوم. دا کار دومره عادي کار نه دی پیکاسا. اسناد چمتو دي، لږ وروسته به محکمې ته ولېږدو. که غواړئ لږ څه نور هم د نظارت لاندې ونیسئ.
سبا ته به محکمې ته ولېږئ. داسې کس لپاره چې خبرې نه کوي نو ولې نورم د نظارت لاندې ونیسو؟ ښه زه اوس پوه شوم لکه چې تاسې ونه پېژانده اندېښنه مه کوئ زه یې پېژنم باعزته سړی دی زما موکل معصوم دی دا به په محکمه کې مو ووینئ. تاسې دواړه به له هغه نه بخښنه وغواړئ. جوهر همدا سړی دی. هو دا کار حلولی شي. امنیت ته دننه کیږي او دا کار خلاصوي. د پولیسو په جامو کې دننه کیږي. حاضرول ولی او اړین کار ترسره حاضرول کوي. واشني باید نجیب امیر ته خبر ورکړم. موبایل پیدا کړم. ته چېرته ورک شوی وې؟ څو ځلې مې درته وویل د کوټې دې مه وځه. موبایل دې راکړه. د څه شي موبایل وروره؟ هغه وژني. ډاکټره مرسته وکړئ. مرسته وکړئ هیله کوم. ډاکټره نجیب امیر ته باید خبر ورکړم. ولې مو اجازه ورکړه چې پورته شي؟ دننه د سویل په نوم یوه مېرمنه ده زموږ له ډلې نه. د کمرو په اړه هېڅ اندېښنه مه کوه هر څه به ترې پاکي. خدای دې وکړي چې بریالی شي. په دې کې هغه درمل دي چې باید حضرول ته یې ورکړي. پوه شوم ښاغلیه زه یې حلوم اندېښنه مه کوئ. سمه ده اوس نو تللی شي. سویل مهرباني وکړئ د حاضرول لپاره زموږ جوهر نومی ملګری درځي. ته د عاقف موضوع لږ څه وځنډوه چې جوهر هم په اسانۍ سره خپل کار ترسره کړي. سمه ده راویلېږه زه به اوس د عاقف څنګ ته ورځم. ته له ما سره راشه. زه هو تا ته وایم اظهارات دې اخلم. هله راځه له تا نه به مې اظهارات واخلم. دلته کوم جنجال جوړ نه کوي په خبره پوه شوئ که نه نو ټولو سره به وګورم. هله کېنه دلته په تمه شه. څارنوال صاحب به اوس راشي. یوه شېبه دې وخت خو څارنوال نه وي. له څه وخت راهیسې دا کارونه بدل شوي دي. ډېرې خبرې مه کوه په تمه شه. په رښتیا هم دا ښځه ډېره بده ده. ماشومه ته خو به دلته ژاړې نه که نه؟ دا خو لکه ماشوم ژاړي. خدایه ته راته صبر راکړي. خیر دی زه به ورته څه نه وایم. زما غږ نه اورې او که غیرت نه لرې؟ کوم مجبونګېږي خو زه د مچانو په ژبه نه پوهېږم. ته دې خبرې ته یې وګوره. کله چې سمې ورور تا سره خبرې کولې مخامخ ورته ګوره. سمه ده ورته به وګورم خو زما معده لږ څه حساسه ده. داسې بدرنګه څېرې نشي زغملی. ما ته وګوره. اوس به در سره ګورم. مو ډېر وډار کړلو. ستاسو له امله به موږ ته هم ستونزه جوړه شي. ما ته یو موبایل راکړئ. صبر وکړه. بیا راپورته شوې. هیله کوم آرامه اوسئ.
باید امنیت ته زنګ ووهم مهمه خبره ده لومړی به تا هم امنیت ته ویسو نجیب امیر ته باید خبر ورکړه نجیب امیر ته لومړی دې ولې راته ونه ویل بله نجیب امیر خیریت دی ثابته امیر صاحب زما خبره واوره هغوی غواړي حضرول ووژني څوک یې وژني پیکاسو پیساګور امر صاحب نظارت خونه کې جګړه رامنځته شوې یو کس یې ټپي کړی زه بیا مخکې شه خوشی بکا عاقفه خوشی کا آرام اوسه وایم خوشی کا ملګریا دای بوزای نه غواړم وینم امرم پر ځای کیږي بوزای مخکې شه مخکې شه دا عاقف نومې سړی په رښتیا چې صمیم د عاقف له لاسه ووژل شي د هغه کار یې ختم نه کړ نه خو که د کامرې ویډیوګانې پاکې کړم عاقف به ملامت شي لوی جنجال کې به ولویږي حاضرول څه حالت کې ده ستاسې کس ته په تمه دی تر اوسه خبر نه دی سمه ده اوس به در ورسېږي یوه شیبه ملګریا یوه ولې ارامه نه کښېنې 2 دقیقې موږ په ارامه نه پرېږدې بیا دې ګډوډي جوړه کړه ګوره ما څه نه دي کړی ملګریا ما هېڅ هم نه دي کړي تل هم داسې وای ورځه مخکې شه وایم خوشی بکا دلته کښېنه ما هېڅ هم نه دي کړي دلته په تماشه ارامه کښېنه سمه ولې ده په خبره نه پوهېږې ما هېڅ هم نه دي کړي څه شوې بې شرفانو راباندې برید وکړه ښه یوې مړ شو خیري بده خبره دا ده چې زه ملامت شوم اوسه خوند وکړه مامور صاحب یوه شیبه دا پورته کوټه کې لاسلیک کا بیا یې بېرته راته راوړه کیلي یې منځ کې ده سمه ده خیرات دی مامور صاحب دا چیغې د څه دي نظارت خونه کې یو کس په چاړه وهلی څه وایې زما د محکمې موضوع نه کوم خبر شته هغوی ویلې چې نن محکمې ته لیږي موږ پرېکړه وکړه چې محکمې ته دې ونه لیږو یوه شېبه پرېږده که مې ارامه پرېږدې ښه به وي که نه نو ډېر درد به وینې زه په دې کارو سم نه پوهېږم خو څه وکړم نو 2 کسانو نه ساتنه نشو کولای بیا راباندې خبرې وشوې امر صاحب ثابت په نوم یو کس دی وایي عاجل دی بلې ثابته هغوی هلته دي د حضرول د وژلو لپاره ستاسو شعبې ته یو کس درته وایې ثابته حضرول ته ورشه امیر صاحب هغه وژني زه پیساګور را لېږلی یم موږ نه غواړو چې ته محکمې ته لاړ شې پیساګور داسې یو کار نه کوي ما نشي وژلی ما سره داسې یو کار نشي کولی خوله دې بنده کړه امیر صاحب له مخ دې لرې شه دا څه کوې ها امر صاحب پام کوئ امر صاحب ماته یې پرېږدئ حالت دی مړ شوی چېرته دی نظارت خونه کې دی ما پسې راشئ دا کسان نظارت خونه کې د مړ شوي کس لپاره راغلي دي خبر نه یې ول که نه په حضرولې برید وکړه تاسې له ما سره راشئ بیړه وکړئ هله نو ویښ شه هله زه چیرته یم هله ویښ شه سهار شوی دا سړی دی ملګري اجازه راکړئ لاره راکړئ په د سړي څه شوې څه دې ورکړل عقل مې ورکړ خو مې ویل کومه لاره چې یې ټاکلې ښه نه ده
دا درمل یې ورته ورکړي. روغتون ته یې باید یوسو. حالت څنګه دی؟ روغتون کې به پوه شو چې د څه درمل دي. بیا د ګډوډي جوړه کړه عاکفه. نه پوهېږم ته څه وخت هوښیارېږې. ما هېڅ هم نه دي کړي څارنوال صاحب. بې ګناه یم. هغه سړي د لیونیانو په څېر په ما برید وکړه. وګورئ کامرې شته، هغه وګورئ. څارنوال صاحب ما هم تاسې لټولی. څه شوي؟ د پولیسو په جامو کې یو کس دننه راغلی، غوښتل یې حضرول ووژني. ته څه وایې اوس چېرته دی؟ روغتون ته یې بیایي. د هغه کار پلان په ما اچولی شئ څارنوال صاحب. هسې هم هر پټ جرم چې وي نو بیا هغه زما په غاړه اچوئ. هر څه خو ښکاره دي څارنوال صاحب. د پیشو مږک لوبه در سره کوي خو تاسې نه پوهېږئ. څه وخت هوښیارېږي نه پوهېږم. څه خبره ده نجیبه عمره؟ دننه یو کس رالیږلی و. حضرول ته یې د زهرو پیچکاري ورکړې. څنګه زهر د څه شي پیچکاري؟ حالت یې څنګه دی؟ نه پوهېږم څه یې ورکړي، خو فکر کوم ښه نه دی. خدای د خیر راپېښ کړي. د پولیسو په جامو کې دننه شوی. له ټولو نه به دنه پوښتنه وکړم څارنوال صاحب. په ډاګه به یې کړم چې څنګه دننه راغلي دي، اندېښنه مه کوئ. څنګه دننه شوی دی؟ هرومرو هغه کاس پیدا کړي. دا ډېره یوه مهمه خبره ده. په سترګو دوکانه ولکنه تاسې روغتون ته لاړ شئ. د حضرول له څنګه یو شي به هم لرې نه شي. سمه ده امیر صاحب، سمه ده امیر صاحب. د سړي د سوابقو پاک له فکس راغلی دی؟ نه اغلې تر اوسه نه دی راغلی. اوس به یې رالیږلی وي، ورشه یو ځل یې وګوره. سمه ده اغلې. موږ داسې خبرې نه وې کړې. باید زه د ویستلی وای. هېڅوک هم باید پسې نه وای پوه شوي. هغو کسانو بالفعل ونیولم. زه هم نه پوهېږم چې څنګه دا کار وشو. ارامه اوسه، باسم دي. خو څنګه؟ اظهاراتو په وخت کې هوښیار اوسه، هڅه وکړه وخت لاسته راوړې. ښه نو زه څه وکړم؟ د یوې شېبې غفلت نه به ګټه واخلې جوهره. بلې اورم. زمونږ پروفیسور صاحب څنګه دی؟ هغه لږ څه ناروغه شو، خو اوس د روغتون خواته روان دی. کیدای شي په لاره کې ساه ووځي. جوهر څنګه دی؟ یوه کوچنۍ ستونزه پیدا شوه، یو څه وخت لپاره به موږ سره مېلمه وي. ونیول شو که څنګه؟ هو. که ستونزه جوړه وي هماغه شېبه ځان ترې وژغوره. سمه ده، زه خپله پې پام کوم. حضرول دې خواته راځي. کله چې راغی پولیسان ترې لرې کاو، هغه زر عملیات خونې ته یوسه. نور کار نو موږ ته پرېږده. سمه ده ښاغلې، همداسې کوم. کایا مینیک هم موږ سره یو ځای کېږي. مینیک هېڅکله داسې جشن له لاسه نه ورکوي، البته چې راځي هغه هم په منډو منډو. څه به یې کړي وي؟ خدای دې وکړي چې حضرول یې ژغورلی وي. یو ځل نجیب عامر ته زنګ ونه وهو. وروسته به زنګ ووهو. ښه نه ده چې هره شېبه ورته زنګ ووهو، په غوسه به شي. د هغه سړي ژوند ته ګواښ و. باید پوه شو چې څه یې کړي. که په غوسه کېږي ما ته دې غوسه شي. ته دې موبایل ماته راکړه. امیر صاحب د حضرول حالت څنګه دی؟ البته چې ښه نه دی. روغتون ته یې وړی. څه وایې امیر صاحب؟ ښه نو عاقف هغه څنګه دی؟ هېڅ مې لیدو ته رانغی. ډېر وخت نشي کولی ستا لیدو ته درشي. ورته په تمه اوسه. یعنې څه امیر صاحب؟ یعنې دا ښکاره ده چې عاقف په لوی جنجال کې راګیر شوی. هغه خو یوازې غوښتل چې ما وژغوري. موضوع هغه نه ده. عاقف یو کس وژلی دی. څه؟ صاحب ته به تېروتی اوسې. کوم عاقف چې زه پېژنم بې ځایه په هېچا برید نه کوي. هغه پرېکړه به محکمه وکړي. د ملګري لپاره دې خواشینی یم. بښنه غواړم، باید بند یې کړم. هرومرو به بیا ورسره کومه لوبه کړې وي. څنګه دې هغه څنګ ته ورشم؟ چېرته ځې؟ ته له دې ځای نه نشې وتلی. ارام وکړه، که نه نو بیا به چېرته بېهوشه شي. نه زه باید لاړ شم. موبایل دې ته واخله. څومره ضدي سړی وختې. دلته راشه. دلته څومره ماته جنجال مه جوړوه. دې خواته راشه. څه کوې وروره؟ بښنه غواړم، زه باید لاړ شم. کله چې نرسه راغله تا مې خوشېږي. دا کار د جرم دی وروره. داسې مه کوه. کیلي دې دلته ده. د خدای په امان. خوشي مې که وروره. ودرېږه، تا ته وایم. دلته راشه، لاسونه مې خوشي که. مزه کیلي بېرته راوړه. دا کار د جرم دی وروره.
هغه ناروغ باید سمه درملنه سمه ده زه خپله هڅه کوم تاسو اندېښنه مه کوئ جوهر التون دا چې د یو کس وژلو په وخت کې بالفعل څوک ونیول شي د هغه سزا څه ده ته پوهېږې کیدای شي په یوه پښه درېدل یې سزا وي زما په اند منصفانه سزا ده رښتیا وایي په یوه پښه به ودربل شي خو 25 کاله زما په اند ستا په شان یو کس لپاره مناسبه نه ده خو څه وکړو نو اوس راته ووایه مرد له چا واخیست زه له هېڅ چا امر نه اخلم خپله مې پلان ونیوه خپله دننه شو خپله مې ووژم درمل او جامې دې له کوم ځای واخیستې له ماشومتوبه هغې غوښتل چې زه پولیس شم غوښتل چې زه ډاکټر شم ووایه ته له چا سره داسې ټوکې کوې ها پوهېږې مخې ته دې څوک دی زما اعصاب مه خرابوه سم سړي غوندې هر څه راته ووایه جوهره امر دې له چا واخیست دا درمل او دا جامې دې څنګه پیدا کړې زر یې راته ووایه د بلبل په څېر باید هر څه راته ووایې زما په خبره پوه شوې باید خبرې وکړې بخښنه غواړم امرصاحب د ثواب قدسیه یې راغله دا سړی پخوانی پولیس دی ختیځ کې یې دنده ترسره کړې هلته یې په ضد ډېرې دوسیې شته نوم یې د وسلو او نشه یي توکو قاچاق کې هم ذکر شوی ځکه یې له مسلکه لرې کړی دی یعنې پخوا په پولیسو کې وې ها بې شرمه او بې غیرته سړی یې ستا په شان د بې شرفو خلکو له امله د پولیسانو نوم بدېږي اوس د خلکو مخ ته هم نشو کتلی سویل ته لرې شه ولې لرې شم امر صاحب دې خلکو ته باید سزا ورکړو دې سړي ته چې ګورم زړه مې را بدېږي دې ټولو معده یې خرابه کړې ده د زړه بدوالي درمل نور دي داسې نه کېږي حالت ډېر خراب دی ښاغلیه همدا اوس عملیات خونې ته ویسئ عملیات خونې ته اوس درمل ورکوم هله وریکه دا کار ډېر وځنډېده مرسته وکړئ دوی ما وژني ما وژغورئ مرسته وکړئ ما وژني دوی ما وژني مې تاسو څوک یئ زه چېرته یم مړ شوی پروفیسوره ته اوس په دوزخ کې له څېرې نه داسې ښکاري چې ته به کوم شیطان واوسې ښه ده اوس خو پوه راغلی که نه زه خو په هېڅ څه پوه نه شوم جوهر چې کوم درمل تا ته درکړي وو شکی اوس اظهار تخلی نشم ورتللی خانو زه به خپله ورشم څه کوې څرګر صاحب نیازي پرېږده چې زه ورسره خبرې وکړم حالا نو لاره خوشي که نیازي هیله کوم نیازي وګوره ما هغه سره څه نه دي کړي سمه ده څرګر صاحب سمه ده باور وکړه نیازي سمه ده دا ځای لاسلیک که دلته د څه ونه وایه خو محکمه کې بل چانس نه لري د هغه خبره نه اورې تا ته وایي اظهارات دې لاسلیکه بیا له دې ځایه ورک شه فکر مو ونیسئ چې ونه خوځېږئ که نه دا سړی به ووژنم ته څه کوې وسله دې لرې که له دې ځایه چېرته نشي تللی وسله دې وغورځوه دا کلچې هم ډېرې خوندورې دي
پنیر لرونکي کلچې خو ستا خوښېږي. ولې دې تندی ترې ونیولی دی؟ اوس خو وژغورل شوې. اوس لپاره هرومرو یوه ورځ نه یوه ورځ به ما محکمې ته ودروي. مه ډارېږه، هېڅکله دې نه دروي. نور نه همدلته خوندي یې. سمه ده، خو تر څه وخته پورې؟ تر هغه وخته پورې چې ولسمشر شي. ټاکنو ته ډېر لږ وخت پاتې دی. تا ته به د کار یوه کوټه جوړه کړو. دلته به د خپل کور په پرتله هم ارامه اوسې. هر څنګه چې وي دا ټول ډاکټران زموږ ملګري دي. راپورونه به جوړ کړي که نه؟ که امکان یې و د ولسمشریزو ټاکنو نه مخکې کیدای شي وکیل شي. هغه وخت څوک د سره کار نه لري. زه یو کار کوم، اندېښنه مه کوه. آیا زه یې ګټلی شم؟ موږ داسې ډېر کسان په دې خلکو باندې منلي دي. ستا په څېر درانه جراح ته خو به هرومرو رایه درکوي که څنګه ګرانه؟ ها ما ته وګوره، مخکې له دې چې په سر دې ولم وسله دې لرې که. نه لرې کوم. دروازه خلاصه کړئ، که نه نو وبه ګورې چې څوک په سر ولي. امر صاحب دا رزیل مه پرېږدئ. خوله دې بنده که. دروازه خلاصه که. ته هغه دروازه خلاصه که. دروازه خلاصه که. هله زر کوه نو. زر کوه. هلته وګوره دې سړي څارګر صاحب په رسته نیولی. درته وایم خبره ده وروره. که وسله دې کېدې دا کار به دې دوسیه کې به نه لیکم. لیونتوبونه کې ته همدې خوا راشه. امر صاحب دا ډاران هېڅ هم نشي کولی. ویې ولی چې ختم شي. وسله دې وغورځوه. شاوخوا دې ټول پولیس دي. چېرته به لاړ شي؟ له مخې مې لرې شئ، لرې شئ. مهرباني. نجیب امیر سره مې کار و. اندېښنه مه کوه، پردی نه یم، هغه ما پېژني. سمه ده، لاړ شه. ښه وخت ولرې. مننه. مه نږدې کېږئ. شاته شئ هلکانو، کار ورسره مه لرئ. وسله دې لرې که. ما ته یو موټر راکئ. هېڅوک راپسې رانه شئ، که نو دا سړی به ووژنم. وژنم یې. وا مې اورېدل، وژنم یې. دلته څه خبره ده؟ ثابته شاته لاړ شه، شاته لاړ شه. دا سړی څوک دی؟ هېڅوک. ارام اوسه. ما ته وګوره، وسله دې لرې که. هېڅ چېرته نشي تښتېدلی. لومړی یې موږ لرې کوو، وروسته یې ته. سمه ده؟ امر صاحب وسلې مو مږدئ. دا رزیل ووژنئ. ارام اوسئ. ما ته وګوره هلکه، عقل دې په کار واچوه. کله دې ځای ووځې هم 2 کوڅې وروسته به بیا ونیول شي. اوس دې مغزونه کار واخله او دا خوشې کړه. وسله دې راکه راکه. دا د څه شي غږ و نیازي؟ د داس غږ و. ته لاره راکه. صبر وکړئ څارګر صاحب چېرته ځئ؟ نیازي اجازه راکه. د خدای لپاره څارګر صاحب هیله کوم. څارګر صاحب چېرته ځئ؟ ممدوحه ته ښه یې؟ ښه یم امر صاحب، ستونزه نشته. او خو دا تاسو وکړل. هغه ډزکه و. امر صاحب تاسو خو ولي؟ که ممدوح لګېدلی وای، که په غلطي کې دې هغه ویشتلی وای، بیا یو عادي قسم پوهېږي چې داسې ډز باید ونه کړي. او تا په کوم حق دا کار وکړه؟ ها دلته موږ ټول ولاړ نه وو. خو په ممدو خو څه ونه شول. هېڅ چېرته نه شو تللی. بالاخره دا سړی موږ ته تسلیم شوی و. دې ځای ته وګوره، هره ورځ له دې ځایه جسدونه وځي. دا څه ډول کار دی؟ ټول په خپل سر کارونه کوي. وزارتخونه کې سړی په چاړو وهل کېږي. زه په یو لوی جنجال کې راګیر یم. د تورن کس په ځای زموږ څارګر نیول کېږي، بیا وروسته هغه وژل کېږي. زه خو هېڅ نه پوهېږم چې په دې حوزه کې څه حال را باندې. څنګه له دې ځایه ووځم ثابته؟ دلته څه حال را باندې؟ نور په هوش راشئ. په ثابته داسې کارونو نه کېږي، باید ټول یو لاس شو. ته ولې له کوټې راوتلی؟ نیازي دا دلته څه کوي؟ هغه امیر صاحب د ډز غږ یې واورېده. دی له دې ځایه ویسه، نور یې د باندې پرې نه دی. ته
ته دلته څه کوې باید ته په روغتون کې وای نجیب عمره راشه چې لږې خبرې وکړو یو امبولانس راوغواړئ چې راشي او دا سړی ویسي سهیل ته هم راپور ولیکه او ما ته یې راوړه دننه څه خبره ده د بوتلو او څښاک غږ راځي زه څه پوهېږم کېدای شي عملیات کې کوم نوی پرمختګ شوی وي دې پیښو ته وګوره سرنوال صاحب چې زموږ په سر راځي څنګه به یې ځواب ورکړم هغوی په ما باور وکړ او د امریت یې راته تسلیم کړ خو ګوره موږ څه وکړل هر څه مو برباد کړل اوس هغوی ته څه ووایو څنګه د دې کارونو حساب یې ورته ورکړو نه پوهېږم نجیب عمره په یوه ورځ کې له دې ځای نه 2 مړي ووته د دې کار حساب یې ورکوه ډېر یو سخت کار دی نجیب عمره ممدوح او نیازي دلته راولېږه مهرباني وکړئ سرنوال صاحب د ناروغ حالت څنګه دی کوم ناروغ هغه مو چې لږ مخکې عملیات کړ ښه هو حالت یې خراب و خو بریالي شو چې ویژغورو خو ژوند ته یې اوس هم ګواښ شته راځه مهرباني وکړئ امر صاحب د حضرول حالت څنګه دی ما پرېږدئ چې هغه ته زیان ورسیږي سمه ده همدا اوس باید د حالت پوښتنه وکړم او دا د مامور صاحبان هم دلته دي ستاسې د وینې ګروپ به څه وي ها کېدای شي ملګری مو ورته اړتیا پیدا کړي هسې هم تاسې خو تل هم دلته اوسئ که اړتیا شوه تاسې ته به زنګ ووهو درته مې ویل چې ډېر پام کوئ خو په خپل مدیریت کې مو له دې سړي نه ساتنه ونه کړه نیازي دا ځای بیرته را جوړ کړئ هر څه ډېر ګډوډ شوي دي زه هېڅ بله کومه ستونزه نه غواړم امر مو پر ځای کېږي امیر صاحب هېڅ نه پوهېږم چې څنګه دې حالت ته راورسېدم راځه امر صاحب څه شوي خواشي نه یم خو خبر ښه نه دی ډاکټر ویله چې د حضرول عملیات په بریالیتوب خلاص شوي خو څه ممدوحه ګوکان اول کان وویل چې د عملیات خونې نه د څښاکو د بوتلو غږونه راتلل لکه جشن یې چې نیولی وي دا ته څه وایې ممدوحه پیکاس او کایامینیک هم هلته و یعنې دا چې له موږ سره یې یوه خلوبه وکړه د هغوی موخه د حضرول وژل نه و صبر مې ختم شو په خدای نور هېڅ غم نه لرم هغو په موږ ملنډې ووهلې زه له خپل دې حالت نه شرمېږم ته نه شرمېږې ممدوحه که څنګه په دې وخت کې بیا څوک دي ګوره ښځې اوس دې وخت نه دی زه ډېر کار لرم نجیبه یوه شېبه صبر وکړه زر ووایې څه وایې که مهمه خبره نه وای تا ته مې زنګ نه وهه مې لیونی کوه ښځې زر ووایې چې څه خبره ده الپر ډېر ناروغ دی نجیبه سره تبه لري درمل مې ورکړل خو ګټه یې ونه کړه هېڅ ښه نه ښکاري نجیبه یو روغتون ته یې ویځو که څنګه موبایل ورکه غواړم پکې واورم سمه ده واخله پلار دې غواړي در سره خبرې وکړي بله پلاره زویا خیرت ته په تا څه شوي ما هېڅ هم نه دي شوي ته مې د مور خبره جدي ونیسه زویا ته ښه یې ګوره زه لږ وروسته کور ته درځم یو ډاکټر ته به لاړ شو سمه ده زما رایه ولې ډاکټر ته لاړ شو یوازې به مې معاینه کې او بیا به ډېرې پیسې رانه واخلي پرېږدی د پیسو کیسه کې مه کېږه په هغو پیسو به مرکزګرمي جوړه کړو ته به اوس ستړی هم یې بس که نو راکه الپر ډېر ټوخېږي نجیبه تا واورېدل کور هم ډېر یخ دی سمه ده زه اوس درځم یو ډاکټر ته به یې بوځو لږ څه وروسته در رسېږم خیرات ده نجیب عمره الپر مې ناروغ شوی تبه لري یوه ستونزه خلاصه نه وي چې بله یې پیل شي
خدای غره ته پکه ته ورباندې واوره وینه شي به مره کوم درد چې ما مړ نه کی هغه کولای شي چې ما نور هم ځواکمن کی که غواړې زه به هم تاسو سره لاړ شم ته هم دلته پاتې شه دا کیف موضوع څنګه شوه د کمرو ویډیو مو وکتله د کمرو ویډیو نشته امیر صاحب څنګه نشته نیازي فکر کوم هغه شیبه کې کومه ستونزه ورته پیدا شوې څه یې نه دي ثبت کړي توبه توبه خدایا د خدای لپاره یو خبر خو ما ته بابراوی کنه اوس په هر حال عاطف راوغواړئ چې یو ځلې چیک کړي کېدای شي ثبت کړی وي تاسې نه وي پیدا کړی دا خیرې هم خوشې کوي چې لاړ شي دلته به راته کوم جنجال جوړ کړي سمه ده امر صاحب څارنوال صاحب په اجازه مو لرې شه یعنی اوس نو په نظرت خانه کې پروت یم ثابته یعنی په تای برید وکړه هو والله هغه کسان دې پخوا چېرته لیدلي وو ناڅاپه مې لیدلي وو لومړی ځل مې و چې ومې لیدل ته څنګه خبر شوې چې په ازرول باندې برید کوي پیکاس وویل په روغتون کې یې خبرې کولې ما ته یې پام نه و هر څنګه چې کېږي زه باید له دې ځای نه ووځم که نه نو زه به دلته لیونی شم زه تللی شم ملګريه ته نو اوس یوازې له دې ځایه محکمې ته تللی شې او بس دا ته څه وایې ملګريه د څه شي محکمه کمرو هغه شیبه نه ده ثبت کړې یعنې څنګه دا نو څنګه کېدی شي رانا خورې زه خو وایم موږ باید د علویانو سره د ملګرتیا موضوع له نږدې وڅارو ولې مخکې له وخته زوال سازمان نه غواړي دا خبرې په بریالیتوب پای ته ورسیږي د دوی موخه څه ده د هېواد ګډوډي نو ځکه دوی د هر ډول ملګرتیا او یووالي مخه نیول غواړي اړتیا نشته ډېر په فکر وکړه کلونه کېږي چې د کردانو او ترکانو جنګولو لپاره ډېرې زیاتې هڅې کړي دي اوس د علوي او سني په نوم بیا به خلک راوپاروي یوسفه هسې هم ټولنه کې داسې کسان ډېر دي چې د هغوی په خبرو وغولېږي همداسې د خورشنې یا کوچنی سوری به د هېواد دا لویه کښتۍ ټوله اوبو کې ډوبه کړي رښتیا وایي دا د یووالي خبرې به د مخکې له وخته زوالي او عملیات ته اړ کړي د شمار عملیاتو پلان دې په یاد دی د کافرانو پر وړاندې له عملیات څخه وروسته د هغوی تر ټولو لوی پلان دا و چې هغوی علویان له سنیانو سره او سنیان له علویانو سره په جګړه اخته کړي کوم سونیان او علویان چې په ډله ییزه توګه وژل شوي وو د هغوی له بدنه د یوې وسلې مرمۍ راوتلې د سیوا سیمې په وحشي برید کې علویانو او سنیانو دواړو څنګ په څنګ قرباني ورکړې خو په خواشینۍ سره زموږ حافظې نه ځینې